تا پاسپورټ جوړ کړی دی؟ نه جوړولو، زه ورغلم دوی نه جوړولو. نه جوړولو. او شناخت کارت مې نشته دی، هغه بلاک دی. شناختی کارت یې نشته؟ یعنې فلحال د پاکستان داسې هېڅ اسناد زما سره نشته دی. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. الله دې همیشه ښاد او آباد لره. ملګرو د منظور پښتون دا خبرې واورئ یار، زه یې ډېر زیات خفه کړم. نو راځئ د دې دا خبرې لږې شانتې ورو. تا پاسپورټ جوړ کړی دی؟ نه جوړولو، زه ورغلم دوی نه جوړولو. نه جوړولو. او شناخت کارت مې نشته دی، هغه بلاک دی. شناختی کارت یې نشته؟ یعنې فلحال د پاکستان داسې هېڅ اسناد زما سره نشته دی. نو بیا ته موبایل استعمالوې نه؟ موبایل بل ملک نمبر مې اخیستی دی، هلته ملګري راته اخیستی، بل ملګري نه چې کوم یعنې کنیکټ یې کې نیټ په هغه باندې استعمالوم. ما ته په دې باندې څه خفګان نه دی که موږ ته د دنیا هم یعنې افرونه وکړي هم چې راشئ. دا د عهدو خبره نه ده، دا د پیسو خبره نه ده، دا د ښو ځایونو خبره نه ده. کني کوم ځای رانه ورک و، کومه عهده ده چې دا دلته خلک پرې جوړېدلی شي، موږ نه شو پرې جوړېدلی شو. یعنې پیسې ګټل کوئ چې یو دکان جوړ کړم په یو منسټر نه به زیات دی، دا د هغو خبره نه ده. دا دلته د کام او د وطن خبره ده، په هغه باندې کمپرومایز نه کولو خبره ده. د سیم د پاسپورټ د شناخت کارت دا وړې خبرې زموږ سرونه قربان دي په خپله خاوره.